د بلخ ولایت د رمي ځواک ورزشکارانو په لومړي ځل نیمروز ولایت ته د لوبې په موخه لاړل چې د لومړي مقام له ګټلو وروسته بلخ ولایت ته راوګرځېدل. په بلخ کې د رمي ځواک فدراسیون رئیس وایي چې دوی په یاد ولایت کې د رمي ځواک ورزشکارانو د ودې او پرمختګ لپاره دغه منتخبه لوبډله جوړه کړې. نوموړي دغه راز ویل چې د یادو سیالیو له ترسره کېدو موخه په دې برخه کې د ځوانانو هڅونه ده. هدف مو د دې برنامې دا و چې عامو ورزشکاران تشویق کړل او عامو هدف او موخه مو دا و چې ورزشکاران وکولای شي چې نورم رشد وکړي، نورم ښه فعالیتونه وکړي تر څو په آینده کې ښه لاسته راوړنې ولري. موږ د دولت نه دغه غوښتنه ده چې باید د ورزشکارانو سره همکاري وشي او د ورزشکارانو سره تل همکاري وکړي او په سفري خارجو کې دوی همراهي ورسره وکړي، سفري خارجونه ورته سفرونه خارج ته ورته مهیا کړي چې دوی وکولای شي د خارج نه میډال راوړي او زموږ ښکلی بیرغ په اهتزاز باندې راوړي. ورته مهال په مزار شریف کې د دغه برخې یو شمېر ورزشکارانو د نیمروز ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د دغو سیالیو پیلېدل ارزښتناکه وبلل او ویل چې په دې بریالي شول تر څو په بېلابېلو وزنونو کې خپل سیالان مات او لومړی مقام ترلاسه کړي. دغه برنامې ښه دی د ورزشکارانو لپاره. واقعیت موږ ډېره رویه اخیستې ده، د دولت نه ډېره مننه کوو چې موږ سره موږ تشویق کړو او موږ همیشه تشویق کړی، زموږ ترڅنګ ولاړ دی. در میزبانی ولایت نیمروز مسابقه تیم ملی بود. رفتیم اونجا در سطح افغانستان توانستم در وزن 75 کیلو مقام اول به دست بیاورم. یعنی حریفای ما یکیش از زابل بود، یکیش از نیمروز بود. توانستم که اونا را شکست بدیم. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره په نیمروز ولایت کې ترسره شوه چې په ترڅ کې د بلخ ولایت منتخبې لوبډلې په بېلابېلو وزنونو کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه.